السلام علیکم ناظرین صاحب راج محمد ما سره حیدر اودان صاحب نن چې کوم ټاپک موږ راوړی هغه مسلسل باران چې کوم شروع او ډیر بارانونه وشول ډېر طبیعي او الله دې صبر ورکړي ځکه چې بارانونه نقصان دي دا چې د هر چا پاخه کورونه نه وي که چا کورونه یې د خلکو نو پکار ده چې موږ خیر وغواړو د الله نه او د الله په کړو باندې صبر وکړو او الله دې وکړي چې دا بارانونه د خیر بارانونه شي او بارانونه د الله صبر ورکړي ځکه چې خلک ټول هغه دي دا غریبانان دي د هر چا د پوخ کور وس نشته نو الله دې رحم وکړي بارانونه دي په دې اړه زموږ سره خپل خیالات او احساسات شریک کړئ په حجره کې د مبشر ټي وي لخوا که درمونو ستاسو کمنټس به موږ لا راځي په خپل مینه باندې په خپل د مبشر ټي وي سره چې کوم ستاسو اړیکې دي نو انشاءالله چې ګپ به لګو نور ملګري هم را روان دي او د نن ټاپک دی بارانونه چې کوم دي د بس ما شیر کوه که نه پلاستیک شو بارانونه چې دي دا زیات شول او الله دې وکړي چې صبر دې وکړي الله د خیر بارانونه وګرځوي ځکه چې د برداشت نه خبره ووته کاروبارونه هم خراب دي بارانونه زیات شول کورونه هم را اساسي ډیر کورونه را پریوتل هغه کا په پاکستان په هر ګوټ کې دی باړه کې لنډ کوتل کې جم کې ملاګورو کې پاکستان په هر حصہ کې نو د خلکو نقصانونه وشول الله دې وکړي چې د هر څه د خیر په طرف د وزي ولاله بارانونو نور صبر ورګي که څنګه همداسې ډېر خلک پکې په کمبل او پلاسترونو کې وراسته شول سبوي نه پراته دي نو زړه تنګېږي ځکه چې ډېر خلک هوایي روږ دي هغه کمره کې په کور کې چېرته بندېږي نه نشي کېدی بله خبر دا چې کاروبارونه سره خراب دي ځکه چې خلک راوځي لګي مزدوري وکړي ځان له پیسې ټکې وګټي نو باران په وجه باندې اکثر کاروبارونه هم خراب پي هر سړی په کور ناست وي ماشومان سکول ته نشي تللی که نه ځای په ځای خوړونه راغلي وي نو هغوی ته مسله وي نو الله نه به دعا غواړو الله ته به خواست کوو چې الله ته به مونږ ورحمېږي او دا بارانونه دوی له نور صبر ورکړي بالکل راځو اوس موسم ډېر زیات یخ دی خو ټول بازار خوښ دی خو په کبابو والا باندې رش ته کبابو والا باندې هم رش دی پکوړو والا مایانو والا سوپ والا نو دوی باندې رش دی کتو دی ځکه چې یو ځلې بیا جمع ریورس شو او جمع چې را ریورس شو نو ورسره خوراکونه او معدې هم کار شروع بالکل بل روژه تېره وه غونډ لګښت خلکو او روژه هم تېره ده نو هغه ټول زور یې اوس وځي نو زه خو خیر لکه دا خبره کوم چې روژه کې کوم روټین وه ډېر بهترین و لکه زیات خوراکونه هماغسې بې ترتیبه خوراک نه یې پکار بیا مسلې جوړوو هغه روژه کې الله موږ له یوه موقع راکړې وه چې معدې صفا شي او هغه زموږ چې کوم ټایم ټیبل دی هغه په صحیح طریقه روان شي او ټایم ټیبل خو بس اوس صحیح شو ځکه چې هفته ووته پکې ده او بس وایي پراټې هم شورې شوې پراټې شوې هغه شوې غرمې روټۍ شوه او سره چې کوم دی بس هغه روټۍ بیا په مزه بحالېږي او دا چې انشاءالله خوراکونه هم هغه شول که نه او بل دا چې په باران کې لری ډېر مزه کوي پیتي لری مړه هر شی مزه کوي ځکه چې باران کې چې وږی وي نو چای سره حلوا شوه میچې شوې نو هغه کله په کورونو کې ځینې وخت پیازکي روټۍ هم پخه کړي هغه ډېر سخت خوند کوي که نه دا ټولې د الله تعالی د نعمتونه دا ټول او دا چې باران زیات شو نو الله ته سوال دی ضروري دی چې الله ته په موږ ټولو باندې ورحمېږي او دا باران د خیر طرف ته وباسي او راجو چې کوم دی باران نه تنګ شوی ځکه چې راجو ته مې باران نه تنګ که نه باران کې خو موږ ډېر زیات ډسټرب و ځکه چې ګرځېدی پکې نه شو دوکان کې لا په کور پورې محدود و بل دا چې باران کې خټې هم جوړې شي که بازار وي که کلی وي که نه هغه دی شهزاده هم راغی روان شېدلو زړو کې مړ کې سنبال السلام علیکم وعلیکم السلام منم دی ښه په باران کې ځان ورسولو اجرېله السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر پاسه نو الله چې بس دا چې باران باندې خبرې زیات هم شو باران زیات شو که نه نو زه یم چې یاره الله نور صبر ورکړي کورونه کچوي څڅېږي نو دا چې ټانګ ټول شروع وي خو د پکوړو والا کباب والا ښه په سور کېږي
باران نه فصول کې باران به شروع دی باران په شروع یو خو څوکشتانه بازار کې خلک مطلب دی چې هغه سوپ کې عمره څاڅکي ولوېدل شي نه ځکه په سوپ ځای کې بدل شو یو خدا شو بل دا چې څوک راوځي نه بازار لږ شي وشي دا څه خبره نه جوړیږي دا خبره عام تانګوي مخکې چې کلاو خلک نه اصل اوس د بدیګي پاسه ولاړوي او ترګه زرا غیر مس ولدا به چې کوم څاڅکي په سر یا پیزه نه پکې وړل شي هاي چړو او بیا زاله وګړي چې باقي مالګه زیاته شوې ده مالګه ولا قبل بردل خويري ورغلي خپل بوي سلام خويري ورغلي زه په کې ازم کې ډېر خوند وګړه تر وسکونو دې پته نه وی چې باران وبو دا شي نه خو بهر حال چې خوراکونه پکې خوند کوي خو بس نور دغه الله تعالی سره برانونه ودري چې ډیر شي بیا ولا چې نه کوي سړی څنګه کنه تاسو سره زه د دې کې برکه صحیح راشي ها زه د سم نه راغلی را سم کې د خپل عزت ته چې دلاره زه به د دې خبره کوم ځا نه زه نه ما کوم تر څه ته کنه اله دنیا هو ټول تا ودا راځه دلته به هغه به وزید زه لګیم کنه ها باران ورو په ورېګا بالکل د مسافر جانان مې نشته دالانونه ها ډېر ښه ته پکې څه یې هغه زغه به سمو یم څه خو یا کنه شو راګه څوک ویل شي ویل چې څه شو شپ کې ویل ما راګه څوک څه وی ګوره چې باران جانانا ورو په ورېګا د مسافر جانان مې نشته دالانونه ډېر ښه جانان نه لکه جانان باران و ویلو الټه پټه جانان مطلب دا کنه چې د غریبانو خلکو نشته د چا دالان ته دالان شته نشته لا او پالیو کور کې شته خو باران خاص نه کنه تو ته په جانان را وراوي خو جانان لکه ما ټول لکه ولې جانان دي کنه د کلیو جانان د جانان هغه جانان ایله زما په لته و چې لکه ولا جوړ کړه کنه خور لخر ته شوی کا کام ته شوی یو ته چې تا سړی وای ما سړی و دا سړی دا کام نه کنه دا ته کام جوړ شي کنه کام جوړ شي دا چې ولسته نه جوړیږي ولسو کام خو دا وای خبره ما چې موچته کا ما تخته په بل ځل شي کله یو سزا خو زو دا وډو هغه لیکلي ک بردین صاحب لیکلي چې زړه یو شعر شپه تا باران کې څوک شیر نه نشي ورلای خالد خان راغلو خالد خان لیکلي تر وسکون گپ شپ زبردست ماشاءالله آپ سب کو خوش رکھیے آمین نا خالد خان په خیر راغله باران کې بکور کې کلاور کې واہ کور کې کلاور کې نو خبر چې کور کې کلاور کې هولپی ګوچو بو کې کور کې واه ډېر ښه سمدستي سبي الله راغلو سلام علیکم وعلیکم السلام هر سره ولا سم الله ما غواړم وګورم رسولو سم الله په خیر دا څه مطلب شو سره مستطم شبل ما چې تشکرې را روانه کړې کو هغه شو ځاسه کو پوښتنه کوي دا غاټ گیفت را خوشه هغه په پیغام ما کې نو چې تاسو اوس وکړم ما چې نه نه شنه تیسه ها اب کې نیوي ها په ګاپم نه پیږي نه ما ته مو ساده خلک کلی ها راز افریدی لیکلی چې نه پلیټ وینم مخه تا او نه پیاله لکه د باران خپ خوشک ده نه په خوشک نه نه په غرمه کې نه کنه نه مونږ یو ست مخ کې مانچې پخ کړی وم دلته بالکل په سټوډیو کې تور چای مې سره ولې یا داسې تور چای وې کنه هغه پیاله مې لراوړه دغه ها داسې نه کنه وبس خلي ٹھیک ده څه شک نشته او دوته خو ثبوت خې او دا اسم موضوع مو جنګي اسه خپې کچړې ورځي عرفان افریدی تا ویلکم یو خپل پروګرام کې لیکلی چې سیم څه مطلب ده سر جی سیم مولانا ورکته یو فورم سینس آسم نه خي ها خاصه کوم دارنګي احساسات مام دل کا سیم ها انګلیش کې سیم ټکه ها مو چې سیم خي ما مش سیم خي خو نه بس عرفان پوي دی عرفان لیکلی چې ماشاءالله زړه غیر ولا ګلو سټابري لکه یو زړه یو سټابري دوله سره سپیږي ماشاءالله ارمان دې چې همدا سره لګلی او په لیټ کې په موبایل کې سټرابري غت شي خو ځم مینا خو سرګان نه کړی خالد خان لیکلی حیدرآباد صاحب اعتبار پېښور لا راشو په کور کې هم کاډټ سہولت سره ویجرا پروګرام یو مغزي نو ګو خالد ګوره ته په حیدرآباد کې ماشاءالله الله دې ژوندې کړندې ساته په کار دا چې موږ د واتره کې چې زینه ویجرا کو بیا تاسو را ویجرا کو خالد خان سره
کنه خالد خان نو ډیره مزه وکي وګوره چې دا وتر کېږي دا ته چې اوسېږي آیت آباد کې ها او روزګار کوي په اسلام آباد کې واه واه نو خاورې آباد حیدرآباد کې بیا کنټرول کول چې ته چېرته ویل ته خو آباد کې دا ټیک ده بس آباد پکې راغلو سر ته خیر دی کنه زګا لوبړ دوبړ شو کړی یاره. چې سر ته خیر دی کنه هم داسې وي زه سخی مې یادولو دنیا ولا د سخی موبایلونه نه ملاویږي کنه دا یو ټیکم چې کم دی په بړستن کې ته وي نواب هم نه ملويږي نواب خو بیا کنه یاره عمر هم نه ملويږي دا ټیک په بړستن کې پروت دی یعنی څلور پر مسلمان عمر نه ملو ته ماش ستر موبایلونه بند کړي چې دا کوم د وسو جریلا څوک کوزي په خاطو کې ویجرا خو په دا باران کې آباد دی ټول په راغلي چې اوس ځان شوی بس یو موبایل چې وسره کنه دا ټوله وجره هدار ته غره عثمان نو زه ته په څومره خاطو کې راغلو په ټوله کې څومره خاطې وي دا اوس موټر چې خاطه څومره په سخت اخلاص کړو کنه موټر ګوره مو شمال موټر پر راکړل په وبو کې مشغولېدل او دا مې ته نصیحت کوم چې مشومان دې په باران کې ما ګرځاو په وبو کې په الیارو کې شیشې په خو باندې جراثیم یو یار ګندل لختینه او بتلی یو غنو رقم نه شیشې په کې وي ازګي په کې ډیر شي نه لګي عرفان تصویر لګل چې فادر هپی فادر ډے او پلان لاسته بچی په شکل لاسته بل فادر وزدا بس پلاران دې ټول ته خدای ژوند لري چې چا ژوند وي او چې کوم وفات یې الله یو بخي پلار خو پلار وي پلار پتا لګي چې کله خاور لاندې شي او ټول بوج پس بیره شي به جو ټول بوج په پلار پر تاسو کوله اوس هغه یو کیسه را یاد شو چې هغه یو ماشوم پس کارغه ناسو نه پلار ته وی چې پلار یا ددا یا ابا یا کنه د تشه واسره یو ته نامه استمره واسره نو یی چې په دوش پته زلې ته پلار وی چې بچا دا کارغه به ورځ دی غټ شوی وو زلمه شوی وو کنه بیا پلار ته وی چې یاره چې ته وخلو چاته شه یو ځلې ته وی چې دا غشه کنه بیا ته چې یاره بچا دا شه په دریم ځلې چې پښتنه کوله د چې مړه مازغره له خراب کړ سړی بس خو دوه ځلې مې ته وی چې راي کنه نو خبره په دا پوره چې هغه پلار ته وخندل وی ته وی چې بچای ته چې وړو کې نو سر ځلې پښتنه وکړه او سر ځلې مې جواب ورکو او ما دوه ځلې وکړه څومره په کار شو نو پلار وی پلار سارے ګنډي راخسي وي نو هغه شیر ته وای د خلکو ته چې ته یو ځلې خبر شو ما سل ځلې په خلا او زه چې یو ځلې خبر شوم تا یو ځلې مې مونږ وی چې مړه پلار ته خپه شوې نه تا ژوند درجه ته نه مړه وګړو او بیا زه ځان مو ته لګ نصیحت کوم چې چې ودونه وکي کنه تازه ودونه چاکړي وي هغه بختور کی او مور پلار چې په کوټه کې ناسو کوټانه کې نو خیر دا جوبونه ډک موړو اول پلار مور لا تشو جوبونه بیا خپل خپل غلم دا خبره صحیح ده نه چې لګا دوی ته ماشي چې چولې چې ډک روانې ښه کنه یو طرف هم یو نه یو کې غوي ټیکلي بازار بلکې چې کباب بس کوشش کوي اول او پزړه کې ربابي شپې پاره نو په کار دا چې مور پلار ډېر خدمت او شپې بیا شبابي نه پلار ورځ دا عالمي بس پلاران نو ته مونږ سلام وکړ دې احترامات خالد خالوی چې راجو به د او دا سم د شیرونو اصلاح وکا او ها لیکلي چې زه ته اصلاح کوم بیا غوځم شهر شوم دا به استاد مرغه نه خالد ویل چې کوم دی ما چې کوم ټکی ویل وای خوښ شو چې چیرته دی ویل ته آباد کی خوښ شو او تا وی چې هغه حیدرآباد کې څه نه حیدرآباد کې هغه لیکلي ثواب خان لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الله برو جوړ ثواب خان د افغانستان لا سلام ټول برګو ته خاص کر سرجی ته ډېر سلام جوړ دا کړه وشه لاس ته سره جنګ نه نو لاس مې سره څنګه ولو کنه ثواب خو موږ غواړو کنه تا د بل څه کوڅو چې حساب ته مړ چاولو په دوبه کې ثواب خري جوړ ثواب زه خو په هر پوسټ کې تعالی جواب ورکام ګوره ته وی گواوي او ته خو ما زړه نه نوځي زما استا مینه خو حقیقت ثواب باندې لري مزه ثواب ته خو زما زړه نه نوځي ثواب ته خو زما زړه نه نوځي ته ګولا چې زما زړه نه نوځي ثواب چې دا غضب شي کنه ته ګولاشه چې باز نه لوځي سره شي لا ته ثواب باز نه لوځي زه د شعر یم دا ثواب خپل سیکل خوړلای وو ثواب افغانستان د تل آباد وي امين وسره تا په وجه آباد وي ته په ګولي ګلزار زنده باد
یو شعر پکې دی چې ته راته ګلاب شه ما په پاڼو کې راګیره کا ډېر ښه ته راته ګلاب شه ما په پاڼو کې راګیره کا زه به شمه پرخه رخسار به دې ورېږم کېدای شي ورسېدلی وي نو وا ثواب خو که چېرته او ته راته ځوان شه زه ورته زړېږم نه نه زړېږه مه که نه مړه دا شعرونه لږ سم که که نه وره لږه ترخه زره واخله شعرونه اول ټیکوا بیا انداز خان شنواری راوړو سلامونه قبول کړه جلال آباد کې خو ښه باران شوري دی جمرود کې سهال دی نو دلته هم اسمان نه شي جمرود کې بس شوري دی چې زړه یې تور جمرود کې خو داسې صبحی په 6 بجې شروع شوی دی نو اوسه پورې ورېږي ولا صبر وکړي ځکه چې خلکو کچه کورونه دي ډېر کورونه پکې راولوېدل خو الله دې وکړي چې څوک پکې خوږ نه شي دا چې باړه کې مړه په هر ځای کې کېدای شي افغانستان کې هم داسې ملک اسحاق افریدي سلامونه راولګل وعلیکم سلامونه تا د وړه چولو الله شای ودره وکړو دوبه حالت خاصه مې نه نه هر دیرا راسسیږي په دوبه کې هغه ثواب چې هر دیرا راسسیږي په دوبه کې او خو خلا چې وړه کې بل په زلوبه کې په پایته کې په زلوبه کې هڅه کوي څنګه خو هغوی خالد چې اصلاح کول پکار دي خو یو چاینا والا راغلی و پېښور له نه دوبه کې چاینا والا پېښور له راغلی و پیدا میسج یې وکړو ملک اسحاق چې یاره ټول روډ بند دي باران وجې درېیمه ورځ ده خو کولاو شو نن خو کولاو شو که نه مړه ته بهر وتی دی او سړک به ته څه هغه یو چای نه والا چې راغلی و په پېښور کې چای راوغوښتې هوټل کې او کاسو ته پیسې ورکړه چې مړه لږ چای راوړه که نه یو ویله زلوبې راوړې چې زلوبې ورته کېښوې چای نه والا په ځان را کېښول یو ورته وایي چې څه شی دی شي په زلوبو کې لیکلي دی خو هغه وي که نه چای نه چې پلار دې مړ دی او ځان سوا تېل ته ناست یې یاره خپلې او دوی پراتې لکه خو یو باسي چې په طریقه باندې خبرې وي که نه ټومیټو په دلیل چې پلار دې مړ شو که نه خو زلوبو کې لیکلي دي که نه په ګفټ کې څه ورکړي زلوبو کې باندې لیکلي شوی وه چې پلار دې مړ شوی چې تیل ته ناسې ځان لګېدو چې که تاسې ورسره مال ته ووایه انګرېز سره لکه زلوبې ګاډي واډي وي که نه چې کړکۍ ته یې ولي سیتې جوړې شي ته خو سړی ولیکي پې خو بل لکه زلوبې شی نه راوړلم نه په کار چې هغه ته ولیکلی شي بعد رات نه چې هغه مې ته وې ملګرو راوړې چې زلوبې که نه موږ د پښتونخوا یا پاکستان سوغات دي او پاکې وی لیکلي وي چې یاره هسې نه چې د غلطې خبرې لیکلي وي ویې چای نه واړه واړه لسونه ورباندې راېښي خالد خان هم غلی مو خبرو لکه څه خوند خالد خان خو خوند ته اخلي که نه دا چې وجرې پروګرام نه راوغواړو بیا که نه خالد خانه ته ګوره سمشه که نه ګوره یا موږ راوغواړو یا پخپله راشه زیر شم که ته راځې نه دا خپل تر خبره وکړه چې کوم ډېم کې خطونه وکړه دومره چې ویلو بس خط یې ولګولو چې ته راځې که زیر شم مونږ په چې کله سبق ویلو نمبر 1 کې نو په ریسس کې وروتو یو ګنټه ریسس و تقریبا څه په باندې و ګنټه ته هم نه زده کوې خو واوره که نه نه الحمدلله او یو چېرته راووتو که نه غونډې په روډ باندې ملګري وو بس ځان سره چاڼې ماڼې جوب کې اچولې وې خوړې نو یو مشر غږ وکړو چې یاره په تاسو کې څوک دی چې ماله لږ خط ولیکي زه زوی ته خط لیکم که نه په شین کویټه کې زوی نوکار و ما ورته چې راوړه زه ویله ولیکم بس شروع شوم ویل چې بچی والا ته دوا سلام ولیکم مسافر دی زړه ویښه شي بس دوا سلام مې ورته ولیکلو بیا یې وویل چې ورته ووایه چې هغه کومه غوا په وخت کې خو لکه 3 4 5 زره غټ شی و په 5 زره هم چې غوا خسې وه هغه بیماره شوه او ډېرې منډې تړې مې سره ووهلې خو پاتې نه شوه مړه شوه او نور خیر خیریات دی ما ورته ویل ماما خیر خیریات دی یې بس خیر خیریات ورته ولیکه زړه یې غورځېږي نور خیر خیریات دی بیا یې ویل چې هغه یو سره هغه پلانکي سره ملانجه ده په هغه لږې ډازې ما مې سره کړي هغه توری پکې لګېدلی هم دی په پښه باندې لږ خوږ دی خو بچ دی نور خیر خیریات دی شم څنګه خیر خیریات دی شي بس ته ولې زړه یې غورځېږي نور خیر خیریات دی مړه خو ډېرې هسې خبرې پکې ولیکي وویل چې دا ټکر خو سره لیکه چې نور خیر خیریات دی اخر کې مې ورته وویل چې ماما په خط کې خو خیر خیریات مې ونه لیدو چې نه خوریای زړه یې غورځېږي چې خیر خیریت ضروري مسافر استاد سومن جٹ लिखली सलाम अंकल ये कौन सी लैंग्वेज है
तो सोमन जी ये हमारे कौमी जुबान पश्तो है, ए जिसे समझने के लिए गुर्दे और दिल और दिमाग होने चाहिए। तो आप हमारे साथ ना इसके टेलीविजन दे समझने सकते के हैं। लिए आपको दुम्बे के गुर्दे, दिलो दिमाग और सब कुछ खाना होगा नाश्ते में, नाश्ते में उसके बाद तुम्हें समझ आएगी दुम्बा। तो ये तो ये है कि हमारे वो जबान ना सुनो जो हम इलाकाई तौर पर ये देख जो ये सोमन जी बस आपको उम्मीद है बात समझ जाओगे। ये पश्तो का प्रोग्राम होता है जो लाइव हम आते हैं और लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। तो अगर पश्तो सीख लें तो हमारे साथ कमेंट्स करें, आपको व्हाट्सएप पे हम मैसेज सारी पश्तो सिखा देंगे। तो आगे चलते हैं। इसका नाम क्या है? सोमन जट। सोमन जट, तुम जबरदस्त हो। सोमन जट के लिए एक शेर सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ। नहीं तुम सुनाओ यार। हाँ तुम सुनो। आज शेर सुनाओ। सोमन जट पे हमारा दिल आ गया फटाफट। फटाफट। सोमन जट पे हमारा दिल आ गया फटाफट। जिंदाबाद सोमन, जिंदाबाद सोमन जिंदाबाद। जट। हाँ, शबीर खान लिखली वाला वजीरिस्तान सलामुना कबूल को वालेकुम सलामुना। सवाब खान लिखली कुर्बान व शुमार ताला ता ढेर पूरे ज्वलदैला शहजादा तो हुआ जे जमात पर या शेर हुआ या हाँ تا برای گیتارم زمان سمت لگت شیر بوده شویه مزبوط کارت بود. ما وچدا ور مال بشی تو غوی آوره آخر نه. زکه غلط ذکر یا کړه. تمسال. شیر وته وای سوال. سلیمان سومن جٹ लिखली थैंक यू अंकल। और शुक्रिया शुक्रिया मेरा बड़ी वेलकम सोमन जट। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम देखते रहेंगी और पश्तो सीखती रहेंगी। तो जो सर जी आगे चलते हैं। अंदाज खान शलवारी कहते हैं दरखास्त तो हुआ या चागा रेडियो खैबर तब کله راځي तरे कड़ी के अफगानिस्तान दाखिलो सीमित रागले हुए बिल्कुल रेडियो के तेरे प्रोग्राम होगा ना। जमुन द शलवार खबरें देख के डर खाली पे वो के ऊपर शलवार खबर अंदाज खान शलवार गोरा दा दिलता मखद बजम के होगा ना। दम के वदा मुंता वैसे दिल चirta वेता मिसाल बजम की रोजगार का वो लोग ना इधर वो सब जम गई होना दे तले ما अंदाजा شتا ونور بالکل دا خبره ټیک ده مونږه رادیو خیبر په پروګرام کې ټلویزیون وایو ولا تدو غادي خيلو لا کنه راتم کړو فضل اکبر مور سره دا ډېر کنه موږ ډېر ګرځي دلی خلک یو هغه جبه وتاو کا عشان ورا جو تو کنه شه انداز خان چې چرته یې خې چې چرته مې الله خوشحال ساته او زونګه ته دعاګانې کړو او زونګه زړه ساري او داسې دی چې شنوري چې سره پکار شي سره کنه همدغه خبره ده کنه سره د سړی نه دی خبره نه پوهیږي اړ شي सोमन जट के लिए प्लीज उर्दू में बात करें। तो सर जी थोड़ी सी बात उर्दू में करें। सोमन जट भाई आप जहाँ रहे खुश रहे, हमारी मोहब्बत है आपके साथ है। आपने कॉल की हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हम ममनून है मशकूर है। खुश रहो और इसी तरह हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत किया करो। ये हमारा शहजाद खान है। ये भी पश्तो के लोकल ड्रामे फिल्म बनाता है। तो ये भी हमारे साथ हुजरे में प्रोग्राम में ये हमारे पश्तो का जहांगीर खान है। जहांगीर खान है। दोबारा बोल दे। ये जो आप सामने देख रहे हैं डायरेक्टर भी है, लेकिन हम इसको प्यार से शफकत चीमा बुलाते हैं जो उर्दू फिल्मों में आता है ना पाकिस्तानी। मुंडा बिगड़ जाए वो जबान भी निकालते हैं शाम की तरह। हाँ शहजादा शेर वेला सवाब शेर वक्त है اسمع غير سوام شو لازدا خو میکنه शेर वक्त है जवाब لازدا خو شي میکنه تو جبارانه موارد را سره د ماشومان وطن خدای په امان ډېر ښه کنه ابا ورزي سب شیرو ښه تاسو ته نږدې می اوس نو دای شیر گیدل وجه ودي ايان دايان لا هو استري ماشي ولا هوكا انا بس بري بس ولا دي شو خلاص بدك او كان لا دراني خبره ها
هغه لیکلي سومن جټ لیکلي چې اردو میں ایک شعر بولے پلیز. अच्छा बिल्कुल जी सुनो. इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर. आपके लिए स्पेशल. और हम भी एक उर्दू में शेर सुनाएंगे इसके लिए. सुना. सोमन जट सुनिए और दाद दीजिए. उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो. वाह 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 वाह. ये बेचारा नहीं समझ सकता उर्दू तो इसलिए. सोमन जट तुम्हारे लिए हमने अशार कहे हैं, तुम भी हमारे लिए एक दो अशार कहो. हाँ तो हम भी प्लीज कहेंगे कि प्लीज लिख के भेजिए. ये कहाँ से? तो ये तो पता नहीं लेकिन तुम अपना इलाका नाम बताओ जी, हम भी जानना आप चाहते चाय हैं. पे आएंगे इंशाल्लाह. चाय पे कितना दफ्तर वाड़ा हो सोमन जट हमारे साथ अपने इलाका शेयर करे कि केड़े इलाके का है तुसी. किने इलाके दे नाल तुसी ताल्लुक रख दियो. नवाए सोनिया हमारे प्रोग्राम दे विच. नवाए सोनिया. नवाए सोनिया जदे होले जई लेंदे मेरा ना असड़ ले लो वाली पुल पे बोला के तेरी बारिश किते वे गया. कमीज तेरी क्या करना है. خاملک غلی کلی اساق موم هم ट्रैफिक तंगू खोर नोर खैर खयाते उस्ताद. ट्रैफिक सख्त तंगलू और घंटा घंटा पक्के उलाड़ू नोर खैर खैरियत है. शेर शुगर ना शेर शुगर تا ټریپل غړي شلې کسه نو بدای چې زنه زینو کې راشي کنه. وبونګار واته خیریاتونه وکړل لنه تا خیریات نور خیر خیریات نور خیر خیریت. نو دا چې روډونه زنه وخت کې باغشي راځي ډیر شي باران په وجه کې څه لګونه راغلي. خالد موږ شکریا ادا کوو چې موږ پروګرام کې اوسه پر آنلاین دی او کسی خوان ته اخلي. خالد آنلاین دی هم موږ چې لاړو الله الله کسی په شو نه منډه مخاله چې کوم مستو دکان لاړو کنه مستم ضروري. لا نو موږ چې کله ته پاتې شو منډه وای. ها نو ای ماسته خړل په یخنه کې حسان کار نه دی. ماسته خړل په یخنه کې حسان کار نه دی. او تا ته که شهزاده هر څنګه ښکاري خو بیکار نه دی. نه دی نه شهزاده خو کار سره دی. او چار سبا په ډرامو کې تماچې او ټوپکې راواخلي خو دا کار نه دی. دا ته بیا وال راغلی دا چې ونه ډبه وکنه په داس وخت نه تیری ګوره دا ډوکی خورا کې شیرونه ذکر کله ډیر سخت ډارېږي مې دې شی پکې خوشوي اخري وله ته وبسي نو بس ورځ په خاطی مرګري کمنټونه خو ډېر خلک کمنټونه روان دي او مینی کمنټونه دا چاونه چې باران نقصان چې تکړه نه کړی دا خبره به دا وکړه چې چیرته نقصانات شي موږ ساډر کولای شي ویډیو ولا کولای شو میډیا له چیرته چې نقصانات وي موږ سره کوي تصویرونه لګي موږ ولا شیر کوو حکومت ته وخیو دنیا ته وخیو هغه سره ان شاء الله مالی مرسته کوي. موږ بهر مینوال دی وته خاص کول دي که بهر دي که په پاکستان کې که بهر ځای کې درد دل دی خواخوږي خلک شته زړه سوان دي خلک شته دا دغه په مدا باندې دنیا باندې موږ سره خامخا چې څوک متاثر یو سره مرسته کوي ان شاء الله. بالکل دا دوبه مسافر پرنده او ځکه ټول ډېر پیره چې کوم باران ډېر شوی دوبه کې نو دوبه مسافر ته هم یو جلام صبر لهر کا ولا خیرو کې التم ولا باران د سیلاب وغیرہ کم کی ځکه چې هم اسلامي ملک ته موږ ټول سره مسلمانان وایي پکې وطنوال دي پکې نو ولا یو کې چې هغه مشکلات کم شي ولا بیا په خوشاله راولي ولا ویزې ډیری کې چې موږ هم بوزي ویزې نو چې ویزه څو خورولګي کنه نو څه نو خود څو چکر وو کنه نو ما چې هم خدای چې وینو چې څنګه چل دی ها هیڅ چکر خو هلته وایي چې یاره په هغه دلته چې کوم دوبه ولا راشي چې یاره یغزي په 1 روپۍ باندې بهترینه جوس کیږي او امره غټ وي موږ تاسو اوس 3 روپۍ لا ورسېدو
څنګه سیلاب به وجه نه اوس کله شوي که تا زړه خبره وکړه او چې 3 روپۍ اوس 1 روپۍ هم باسي که ده 240 روپۍ ته 2 بوتلې کېږي اته چې تللی وه ته څو وه هلې مخه له په یوه نیمه وه لږ پات خو خو لکه بیا هم دا کنه چې او ستا جلد یو شی شته چې اوس لکه چې جوس راواخلې که نه نو په مخ جوس کې مخ شي ټوکړې پراتې وي لکه اورجنل وي دا شی ده ملاوټ پکې نه وي دا شی ته وښیي څه دلته خو په موږ ترخي وبس ښي بل هغه برج دا لکه ګبینه برج کې چې خلیفه اه. هغه کې سړی وویني زه به پاس سر له اخري هغه چت نه هغه سیخ چې اسه پاس خطلای پاو ان شاء الله ودرې موبایل خو رشته که نه موبایل کې نه کنه ها. دا چې روخي جو ثواب لیکلي برج خلیفه استاد چې موږ تللی وو یغلان دی پوهنچي خرڅېږي مګرمچ اجو خرزاره زبردست ځای ده خرابه یې کړه خرابه یې نو پته خو نه لګي چې مګرمچ دی هغه برج خلیفه نو مړه کړه ته هغه هغه وخت چې ته بوټي وایغلا نه وسړیا برج د زیاته کړی و هغه چې برج خلیفه نه شمدای اوس به جوړه شي برج خلیفه هغه لیکلي ثواب خان لیکلي ساجي تاسو د خبرو ډېر ارمان راځي خبرې مو ډېرې په مینه اورم ونی ثواب خانه خی ثواب نه له دغه خبرو ثواب ورکړي او یا ماته چې ځخ کوي ثواب د ثواب تصویر دې راونه نګلو کم تصویر بسره جو ثواب سره اکثر چې تصویر وي هغه لور په ډیره ګرانه نه زوی په ګران مشومه لور زوی سهیل کله سره لور سهیل په ډیر ګران دی مشومه چې کوم دا ګرانه په دا سهیل په ډیر ګران دی په افغانستان کې او یو امین کې سهیل یو خو یې دلته رورم نه کنه لاندې ای غنی غنی رور دی غنی بټ رول خو کې اسې مینه نشته لکه ثواب کې څنګه نه ګرځي تل ثواب ډېر مینه نه کې انسان تل نو تا کاسو کنه او دلته هر وخت ترشه ټنډه بس دلته خو بس هغه 3 ځله مړه چلا مې مدرسه نه مې کله واته شو هغه شو صحیح خوراکي پیدا کوي صحیح خوراک نه کوي خو حسن دلته لاندې مو سره لاندې د ثواب وګوره تا په مینه کې مونږ څومره هغه شو کنه پاگل شو ثواب بیا راغلو تله ورغلو ثواب ته وایي چې ته مینه مو شپ کې د هوټل نه یو وخت را چاول او موت یو بنت بس اترې یو د سال یو به پرشر چاول خوراکي به کم کول هر وخت دروا شاپ ورخه او څه بوډي اوسه شي نه انسان غوځ شته کې بنی ادم انسان خاصه لکه بنی ادم واسه ثواب کې چې کومه مینه واغه حقیقت ده ځکه چې استادانو قدر مو پکې مرګرو سره مینه ولا چې مرګرو خبرې خو په تیر کې ثواب ته چې کله لاړ افغانستان ته واه ته چې کله خبره کوي مړ جوا ثواب ته چې افغانستان له کله لاړې نو ډېر مې یادولې او ډېر مې سکولې ته چې کله افغانستان ته لاړې چې موږ یې زړه کړې لاړې کله نه تاسو هم کړه چې کنه چې مونږ کټو ان شاء الله ګرمه کې اسه یو خو لا کوله چرګولم راځي شي کټا خو بس چرګولم سره درلې جوړه غره واخله کپڑے بس یو بیگ کله بس نو ټول ونشو ګرځاوله خو یو عزت مو یاوي ریکنه یو خلک درې څلور مرګري بس خاص څو هسه مړنو حالت وګورئ چې څه غاپله شهزاده هغه لیکلي زبیر چې شهزاده ته چې یو ډایلاګ شي به الله دې زبیر کوم زبیر په خپل ګوره غاټه چې لاندې کار کوي غاټه لاخته سره لاس کې نیولې دوی ګډو ولا کې مغه غلا یا سیوروړه تر پله شړل وښوي کله غلا پلاستیک لا ناس دغه ته چې وړوګه مو شرط نه دوه ها خو چې په خپل دکان کې وړونه پټه اجازه نه چومې منی چې دا دکاندار ته لاسته دا غزوبیر مالي دو تر پله دې چې ته ډېر غوډه ولا دا نه مینه نه او دغه ته پاتې شو نه مینا ظالمه مینه خبر خان ته خلک وي پاسره دی و ته شتي ګرواله اثر می وجه مینه زبیر هغه په ګر ورکړو شاید چې مینه چې وي سره واه کمر چې خبره وجره بیا کړه اوس مینا نشته مینا په خاله و خاطر ورته خو سينما پدې اوس مینا نشته مینا په خاله و مونږ بوډاګان شو هغه راغله په زواله و نه کی څه خاله و ماته بوښه خراب کې صحیح دا وره غلو خدا حال له وس مونږ اوبر تیر کړو والا غلې په زواله و ها ډیر ښه اوس مینا نشته مینا په خاله و کی څه خانه و ای خاطر سویلو چا خاطر زه خاطر بیمار یم لکه پښتنه لمراشه زه خاطر بیمار یم لکه پښتنه لمراشه وړاندې به یو بل لا پراتلو نه مړې دو بس نور څه کنه استاد کم یو
چې خو نامه پته او ته ته وایې کنه مالا غواغه نه راځي د خیبر زه ته بل وایم د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم په خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو خیبر کې څه دي بېله خاورو ستا پکې ګورګرې بړاف ټیم کې به غلط شوی او که څه شوی هلته خیبر کې خاورې ډېرې خاورې وې که خاورې وې ګرمه بابا هغه کې ته تللی نه موږ خالد خان له داد ورکوو چې موږ پروګرام ته اوس هم ناست یو کسي ناست دی آفرین بجلی خو نه وي تللی هلته خالد خان له موږ خپل پروګرام یو اجرایي طرفه یو سپیشل ګفټ فی لګو ګفټ یو ته شعر ورډارېږه یار جان لیکلي سلامونه ټولو ته کله خپل ځان کله اسمان ته ګورم کله په ستورو کې جانان ته ګورم زه د خپل ژوند په خوشحالو څه کوم چې ستا په سترګو کې خفګان ته ګورم چې درته ګورم خفه کېږم ولې چې درته ګورم خفه کېږم ولې زه تا ته نه قدرت شان ته ګورم موج کیږي اشراق باران ته ګورم پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي بیا زه کله جانان ته ګورم ما وته که څنګه سپیشل سلام شهزاده بای ته او نورو ملګرو ټولو ته کمر نه وینم کمر نه سپیشل چوټي وه بس باران وي یا په غر خدا سي چنده چې ما وته که څه زړګیا جانان ته چې څه کنه دا حالت وي لکه شمه وته په باران کې کمر نه لګورم شو کمر ته څنګه چې سیلاب راشي کمر یې وایي نو کمر ورشي په باران کې کمر نه لګ لري شو په باران کې کمر نه بیا لګ لري شو تو مرګ شهزاده ولې شو شیرونه یعنی چې چېرته مشاعره کې وایي که نه مشاعره کې وایي که نه چې هغه شنې لښتې په موږ یخې وایي چې څه شی شروع کړی و ټول یې ورته لګولی لوغړن ورته لاسونه نه وټکولي که نه لوغړن خالي ټکولی هغه څه نه به یو کسکر هغه پیدا کوخه یاره کسکریات شروع اسکار خو مخکې وروسته به خو بس وروسته ځای شوي وو که څنګه ځای مو شوی نو لږ ډېرې پالش کړی وي سره حساب اسکار څنګه باغ کا مړه په شنو پټو کې ولاړ شو چې تا په یاد کې مې پټي ورې بل نه ته اوس وښیې نه ته ورته گزاره کوي په نغو ها اختر ولي افریدي راوړو ډېر وخت پس چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه چل دی څنګه یې ټولو ته سلام وعلیکم سلام بادشاہ خیل راولو جا السلام علیکم وعلیکم سلام او اختر ولی او غټ مخ راونه ګل سترګر سره کسي پوښوي چې څوک کسي ساخي کسي ساخي ته ویلو زیلا غا خل بچوغا کسي نه خو به دې څه وایي غو ویلو نه هغه باران ولا چوغا که جا باران کې راځي ولې ځه خپل هغه انا غواړم نو مړه واه دې چا سال ماشين ولا نه بلم ته هغه شی او ته واشنګ ماشین په بیرته نه ته وایي ایو ته خیر یو وادي ته په 500 روپے کې اول د ډیر ځان او په 500 روپے و 5000 8000 روپے تر دې ما ضرورت څه ته ضرورت ده چې دا بل خور غریب لوي کې سره ازالو شو قدرمنو اذان مو شو ماخام او سلامونه احترامات او خداحافظ مته اختر ولی کې چې استاد جی محترم څنګه استاد جی ډیر خدای او ډیر قدرمن شي او خوشاله آباد شي او مونږ تابع کول تاسو هم چې بیغه مخالک دی یو انسان دغه مخلص نه دی دا لاره چې نو ان شاء الله چې غپ هم خوښ شوی بیا ان شاء الله غپ لګو او پروګرام ټیم هم بس دغه شو چې پروګرام ټیم د مازیګر منځنه پاسته ماخامه ځان ډیر مننه السلام علیکم